څو کاله عمر لرې یا څو کلن یې؟ له هغه وخته څخه چې د کتاب د لوستلو توانایي دې پیدا کړې ده، که په هر کال کې د یوازې یو کتاب لوستی وای، تر اوسه پورې به دې څو کتابونه لوستي وو؟ زموږ مخکینی ژوند چې په څومره سرعت سره تیر شوی دی، باقي ژوند مو هم په هغومره سرعت سره تیریږي. که له تیر ژوند څخه ښې خاطرې او ښې لاسته راوړنې ونه لرو، که هماغه ګامونه بیا هم تکرار کړو، نو بیا به هم ښې لاسته راوړنې او ښې خاطرې ونه لرو. موږ هره ورځ د دې فرصت لرو چې خپل ظرفیت لوړ کړو، او د ظرفیت په لوړولو کې یو تر ټولو مهم کار د کتاب لوستل یا مطالعه ده. زموږ تیر ژوند او د دغه کال تیرې اونۍ هر یو یې موږ ته درس راکوي چې ژوند په سرعت سره روان دی. د راتلونکي لپاره په پوره برنامه او په پوره هوښیارۍ سره حرکت وکړه. راځئ چې له نن څخه یې پیل کړو، تر څو په راتلونکي کې ښې لاسته راوړنې ولرو، د خپلو خلکو، د خپل هیواد او د بشریت لپاره یو مفید او ګټور انسان جوړ شو. کامیاب اوسئ.